اللہ نبی فرمایلی اذا اراد الله بعبد خيرا الله چې یو بنده ته د خیر اراده وکي یو بنده بارک الله سبحانه و تعالی د خیر اراده وکي يجعل له العقوبه في الدنيا الله ول دنیا کې سزاګانې ورکي دنیا کې چې په چا باندې غمونه رال دنیا کې چې په چا باندې تکلیفونه رال ہر قسم تکلیف مال تکلیف د بدن تکلیف د بچو تکلیف ہر قسم تکلیف چراغه نو پوه شي چې الله رب العالمین د خیر اراده کړی دا غره په تکلیفونو به خپکیږي نه مصیبتونو باندې خپکیږي مزه مارونو کې سړی بیمار دی مثال په تور باندې او بیماری پر راغلی دا نو پدې کې دا خبر ذهن ته واچو چې زما دا بیماری دا زما د ګناونو د لپاره ریګمال لریګمال پدې باندې زما ګناونه رجیږي که یو سړي باندې الله غریبی راوسته دا د غریبی دا د رزق الله کم لیکل دی